دا خو د شعر خدمونه دي شي د زما کار ته تللی دي. په یو ځنګل کې یو شیر اوسېدلو. په دې ځنګل کې د نورو ځناورو کمی و، نو په دې وجه شیر ډېر زیات وګرځېدو، خو چېرته ورته ښکار میلاو نه شو. چې اوس څه وکړم، ماته خو نن ټوله ورځ ښکار میلاو نه شو. شیر واپس په ځنګل کې ګرځېدل راګرځېدل شروع کړل، خو هېڅ ښکار یې هم ونه لیدلو. ما له خو څه کول پکار دي ځکه چې زه ډېر زیات وږی یم. او داسې شیر په ځنګل کې ګرځېدلو راګرځېدل چې ځان ته څه ښکار بیا مومي. داسې شیر په تلو تلو کې یو غار ولیدو او د هغه غار طرف ته روان شو. زه ورځم او په دې حال کې ګورم کیدای شي څه ناڅه شکال پکې وي. او کله چې شرمه غار ته رادننه شو، نو غار بلکل خالي و، په غار کې هېڅ هم نه و. نه خو حال بلکل خالي دی، دلته هم څه نشته دی. شیر د دغه غار مخې ته کېناستلو او سوچ یې شروع کړو. بس ما هم کېدو والا دی، کیدای شي څه ناڅه به دې حال ته راځي او زه به یې خورم. زه په دې حال کې پټېږم او چې هر شي راغی زه به یې خورم. او داسې شیر لاړو په دې غار کې په یو پټ ځای کې کېناستلو چې د ښکار راتلو انتظار وکړي. دا غار د یوې لومبړې و. لومبړه چې کله دې ښار ته راغله، نو په لار کې یو څه ولیدل. دا څه دي؟ دا خو د کوم ځناور قدمونه نشانونه دي. کله چې لومبړه د دې قدمونو خواته راغله، نو ویې کتل چې دا خو د یو غټ ځناور دی. دا خو د شعر خدمونه دي شي د زما کار ته تللی دي. او په دې کې لومبړې سوچ یې وکړو چې کیدای شي اوس هم شیر په غار کې دننه وي، ځکه چې بهر ته د وتلو قدمونه یې نشته دی. او لومبړې په خپل زړه کې وویل، دا خو ښه وشو چې زه د شپې نه مخکې راغلم او دا قدمونه مې ولیدل. د شپې خو قدمونه نه لیدل کېږي. ها، نو د دې دا مطلب دی چې شعر لا تر اوسه پورې دننه دی. لومبړې یو پلان تیار کړو او واپس د غار خواته ورسېدو. لومبړه د غار خواته راغله او یو اواز یې وکړو. لومبړې واپس دغه غار ته غوږ کېښودلو، خو د غار نه واپس هېڅ اواز رانغلو. غار ته ولې دومره خاموش یې؟ دا چې ما ته اواز نه وي راکړی چې نه درشم. لا د هره ورځ چې زه لاژم نو ته ماته اجازت راکوي او اوس یې نه راکوي. شیر چې کله د ګیدل دا خبرې او اوازونه واورېدلو، نو په زړه کې یو سوچ شروع کړو او د ځان سره یې وویل، کیدای شي دا حال د دې سره خبرې کوي، زه به ورته د حال په ځای جواب ورکړم چې راشي. لومبړې بیا غار ته وویل، ای خاله ته ولې نن دومره خاموشه یې؟ شیر مخ واپس جواب ورکړو، په خیر لاندې راځه، دوست ته د اجازه دی. شیر د لومبړې راتلو په انتظار شو. کله چې لومبړې د دې شیر اواز واورېدو، نو بیرته یې ورته واپس وویل، ای شیره ولې غار خبرې شي کولی؟ زه نه لاړمه، د الله په امان. لومبړې ته پته ولګېدله چې شیر اوس هم دننه په غار کې دی. شیر غلی غلی په لومبړې پسې د غار نه راووتلو، خو لومبړه وتښتېدله او واپس ځنګل طرف ته لاړله. او داسې لومبړې په خپلې چالاکتیا سره د شیر نه ځان بچ کړلو.